السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د جانیټر د سټارټېدو په وخت کې بیټرۍ ولې خرابېږي. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او عمومي معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو ستاسو څخه مې غوښتنه ده چې دا ویډیو مه میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو وکولی شئ د جانیټر د سټارټینګ په صورت کې د خپلو بیټریانو حفاظت او ساتنه وکړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. د درې مهمو لاملونو له امله ستاسو د جانیټر بیټرۍ زر ډیمیج کیږي، زر فایلوري کیږي، یعنی زر خرابیږي او له منځه ځي، چې عبارت دي دا لاملونه. دوستانو، اول ترمینل لوز. کله چې تاسو بیټرۍ ته ترمینل دا ډیله ولګوئ او دا ډیله وي، مطلب ټیټ نه وي، په دغه صورت کې دوستانو کله چې مونږه انجن سټارټو نو پوره کرنټ چې دی دا انجن ته نه ورکوي او بار بار په دې باندې مونږ سلپونه وو. نو په دې صورت کې دوستانو زمونږه بیټرۍ چې دي دا زر ډیمیج کیږي، خرابیږي او له منځه ځي. دویم لامل دوستانو دا دی چې کاربن سلفیشن. مطلب دا دی دوستانو چې کله د بیټرۍ په ترمینل باندې کاربن وي، خیره وي، توري شي او دوستانو تاسو هغې صفایي نه کوئ، په دغه صورت کې کرنټ چې دی دوستانو دا ضایع کیږي، مکمل کرنټ انجن ته نه ورځي او انجن نه سټارټېږي. نو بار بار دوستانو په دې باندې تاسو سلپونه ووئ. نو اخر دا دوستانو چې د بیټرۍ سیلونه چې دي دا کراس کیږي، ګرمیږي، هیټ کیږي او له منځه ځي او خپل ټیم ته نه رسي. او دریم لامل دوستانو د بیټرۍ د خرابېدو دا دی کله چې زړې شي د دې پلیټونه دوستانو دا کراس کیږي. کله چې بار بار په دې باندې موږ سلپ وو نو دا کراس کیږي او له منځه ځي. نو دا درې مهم لاملونه دوستانو د بیټرۍ د خرابېدو په هغه صورت کې کله چې تاسو انجن سټارټوئ نو د دې درې لاملونو سره ډیر احتیاط وکړئ. ترمینل یې ټیټې ولګوئ، کاربن یې صفا کړئ او اول بیټرۍ دوستانو تاسو چې لرئ هغې ته تیزاب په وخت سره نوي کوئ ترڅو ستاسو دپاره لانګ ټایم کار وکړي، ډېر وخت کار وکړي او ډېر ټایم ته د دې نه استفاده وکړئ. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو، که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو، ستاسو څخه مې غوښتنه او هیله دا ده که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي دوستانو در سره لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.